تراژیدي ته ځینې خلک چې اوس په پښتو کې ترجمه کوي، البته ټول نه، ځینې غمیزه ترجمه کوي او یو شمېر کسان وایي چې له دې ژباړې دا معلومیږي چې د تراژیدي د ژانر مفهوم لا په پوره ډول واضح نه دی، حد اقل ځینو خلکو ته یا ډیرو خلکو ته. او البته دا سابقه لري، د ارسطو کتاب بوتیقا چې چا ترجمه کړی و او ډیر شی ترجمه کړی و، ابو بشر متی په 4مه هجري پیړۍ کې، هغه هم د بوتیقا په کتاب کې تراژیدي ته مدح لیکلی و، تراژیدي په مدح ترجمه کړی و. د فکر کړی و چې په دې کې د اتل تعریف کیږي، د یو چا درناوی کیږي، د یو چا ستاینه کیږي. لدې معلومیږي چې زموږ په شرقي ادب کې، په اسلامي ادب کې لدې مفهوم سره له ابتدا هم آشنایی دومره نه و لکه په کار چې ده. خو په هر حال لدې ترجمو داسې ښکارېږي چې دا مفهوم ډیر واضح نه دی. نو په دې بحث کې له تاسو غواړو چې علاوه په دې چې په تراژیدي رڼا واچوئ، په دې هم خبرې وکړئ چې دغه د موجود تعبیر هغه نیمګړي اړخونه کوم دي زموږ په ټولنه کې، زموږ په وطن کې، په کلچر کې. زموږ په اوسنۍ ژبه کې کله چې د تراژیدي خبره کوو، یو ډیره سخته فاجعه، ډیره دردونکې خبره، ډیره دردونکې کیسه موږ د تراژیدي په نامه یادوو. نور پس نه ګرځو چې د دې شاته نور څه خبرې دي. حقیقت کې دغه استعاري معنی، د استعاري معنی ده چې هغه دغه اصلي صنف لپاره هم کاروو. دغه استعاري معنی ده چې په غرب کې کارول کیږي، زموږ په ژبه کې کارول کیږي. زموږ په ژبه کې لا بیا کله کله ځینې صفاتونه ترې جوړیږي د تراژید په شکل باندې چې دا نو بیا بيخي بل نه وخت دی. په دې معنی چې دغه کلمه خپل اصلي مفهوم نه اوخته ده. اصلي مفهوم یې د زاړه یوناني مدنیت د ادبیاتو او خصوصا د تیاتر یو ډول دی. په دغه ډول کې هغه څه چې ورته ډیره توجه کیږي هغه د انسان عالی احساسات دي. په زاړه یونان کې یو تراژیدي ده، یو کمیډي ده. تراژیدي عالی شکل دی، کمیډي هغه ډیر ذلیل شکل دی. په دې معنی چې په کمیډي کې تر ډیره حده هغه احساساتو ته وده ورکول کیږي چې هغه د انسان ټیټ احساسات دي، د خوشاله احساسات، د یو بل پورې د ملنډو احساسات، په یو بل باندې ځان د لوړ ګڼلو احساسات. په داسې حال کې چې په تراژیدي کې هغه احساسات چې وړاندې کیږي هغه باندې چې تکیه کیږي هغه لوړ احساسات دي، هغه د قهرمانۍ احساسات دي. او همدغه شاید علت دی چې تاسو ویل چې په لومړی ژباړه کې د بوتیقا د په مدح باندې ترجمه شوی، ځکه چې دلته هغه عالی کرکټرونه بیانېږي. د تراژیدي پیل د میلاد نه 15 پیړۍ مخکې شوی دی په یونان کې او عموما بعد په هغه وخت کې د تراژیدي ډرامې د ژمي په میاشتو کې لوبېدلې چې هغه د یو مذهبي مراسم او د هغه په ترڅ کې د لوبېدلې. نو په دې حساب باندې تراژیدي یو مذهبي بنیاد هم لري. د منشأ په لحاظ مذهبي بنیاد په دوه اړخ لري. یو دا چې په دغه وخت کې لوبېدلې، دویم اړخ دا دی چې په تراژیدي کې هغه څه چې مهم دي په پیښو کې د انسان مجبوریت دی. یعنی انسان په داسې یو حالت کې واقع کیږي چې هلته باید په داسې یو ځای کې تصمیم ونیسي چې دلته د هیڅ مکلفیت نه لري، هر څه د تر وسه پورته دي، مګر بیا هم انسان باید دغه سختو شرایطو کې ځینې اقدامات وکړي، ځینې تصمیمونه ونیسي، ځینې سخت کارونه وکړي. فکر کوم چې د ډیر تفصیل نه به خدای چې یو وړوکی تراژیدي کیسه بیان کو. د زاړه یونان د اودیپوس کیسه به راواخلو. اودیپوس کله چې پیدا کیږي یو کاهن یې پلار ته وایي چې دی به تا وژني او د خپل مور سره به واده کوي. پلار چې د خبر اوري نو ترجیح ورکوي چې خپل د غزوی لمنځه یوسي، له پښو یې تړي او خپل یو نوکر ته ورکوي چې په غره کې ووژني. هماغه چې نوزې شی دی په هغه وخت کې نوی زیږېدلی دی، نوکر چې د غره ته وړي زړه یې پې نه کېږي چې دغه معصوم طفل ووژني. نو عملته یې پرېږدي چې خدای چا څه وکړه هغه به وشي. دلته دی د یو شپانه لاسته ورځي او شپون د ځان سره راوړي، د پخې چې په تار باندې تړل شوی دی پړسېدلې دي، د همدې د خاطر په د باندې اودیپوس نوم دی، یعنی پخې پړسېدلې او راوړي خار ته، د کورنت خار ته راوړي او دا یو بل شهر دی، دا یو بل خار دی. د کورنت په خار کې د خار پاچا اولاد نه لري او هغه د اودیپوس په خپل زوی نیسی او د خپل زوی په شان لوی او بل اخره اودیپوس یو ډیر تکړه زلمی تنه جوړیږي. دته چې د زلمی کیږي مور پلار په ډیر ګران دي او د امید هم شته دی چې د فکر کوي چې همدامي مور پلار دي، د فکر کوي چې همدامي مور پلار دي او د امید هم شته چې د پلار ځای بنيسي. د خلکو ډیر خوښ دی. دلته یو کاهن بیا د ترازی ورته وایي چې ته به د پلار وژنې. دته نو دا خبره ډیره د نزغم خبره ده چې پلار چې ما سره دومره مینه کړې ده، دومره په لطف لوی کړم، زه چې پلار وژنم نو د زما د ژوند نه ورکېدل خدي او د خپل خار نه سفر کوي.
په لار باندې زیو بل اخر یو ځای کې ورته یو څوک مخ ته راځي چې هغه د تلار نه ورکي او د هغه تلار نه ورکي سره جګړه راځي او د مقابل لوري وژني. کله چې بل خار ته رسیږي د دې خار پاچا مړ شوی دی او د خار په مخ کې یو بلا ده. هر څوک چې راځي دا بلا ته نه پوښتنه کوي که چېرته سم جواب ورکړي پریدي که سم جواب ورنکړي خوري وژني. او د خار خلکو هم داسې پته یې ده چې هر چا د بلا ته سم جواب ورکړه هغه به زموږ پاچایي. اودیپوس راځي او بلا ته نه پوښتنه کوي چې هغه څوک دی چې په سار کې په 4 پښو ځي، غرمه په 2 پښو ځي او مازیګر په 3 پښو ځي. او اودیپوس ورته وایي چې دا انسان دی چې په ماشومتوب کې په 4 پښو ځي خاپوړی کوي، چې زلمی شي په 2 پښو ځي او چې زوړ شي امسا ګرځي په 3 پښو ځي. دا هماغه د بلا د سوال جوابو. بلا غزا پریدي او اودیپوس راځي د خار خلک په خپل پاچا ټاکی ځکه چې د شار له بلا وژغوره، د خار له بلا وژغوره او د خار ته راشي د خار پاچا کیږي او د خار د ملکې سره واده کوي. د دې نه 2 لونی او 2 زامن پیدا کیږي او خار ډیر په عدالت باندې امور یې تنظیمېږي، ډیر خلک ورسره خوشاله دي. یو ورځ هغه دهقان چې اودیپوس یې وړی و او په غره کې خوشی کړی و هغه راځي دربار ته. هغه ولې دربار ته راځي؟ په خار باندې طاعون راغلی دی او کاهنان ویلي دي چې د خار کې یو څوک دی چې خپل پلار وژلی دی او خپل مور سره واده کړی دی، هغه چې ترڅو د دې خار نه ورک شوی دا طاعون بدلته یي. نو دغه کس پسې ګرځي او دغه دهقان نه پوښتنه کوي. دهقان ورته کیسه کوي او د پوي چې د خپل همدغه کس دی چې د خار د بدبختی عامل شوی دی او خپل مور سره واده کړی دی او خپل مور سره واده کړی دی. نو لډیره یعنی په حقیقت کې د بیرته امغه شار ته تللی و چې پکې پیدا شوی و، خو پوهیږي نه چې د شار داسه امغه خار ته تللی چې پیدا شوی او امغه کار وکړي چې دته پیشبینی شوی و او د خپل په نه پویده. نو بل اخر په د ډیره قهر خپل سترګې وړاندې او زی د یونان په خارونو کې خپل وروستی ژوند په سوال او د خپل غمیزي په تکرارولو سره خلکو ته هم عبرت ورکوي او هم خپل ډوډۍ ګټي. استاد منله دغه قصه چې تاسو وکړه او مخکې د تراژیدي د ځینو خصوصیاتو په اړه خبرې وکړې، یو هم داسې ویل چې د تراژیدي هغه اصلي قهرمان نسبتاً لوړ احساسات لري، لوړ مقصدونه لري. دغه سړی چې تقدیر ورته ویلي دي چې ته به داسې دی له تقدیر سره یو قسم مقابله کوي، بیا بلا واشني، بیا شار په عدالت سره چلایي، بیا چې یو وخت خبرېږي چې دا بدمرغي کړې ده چې لمور سره واده کړی دی، بیا هم دا جرأت لري او دا لوړ احساس لري چې خپل ځان ته خپل جزا ورکوي. نو دا په حقیقت کې هغه تاسو چې وویل چې د تراژیدي قهرمان لوړ مقصدونه لري او نسبتاً عالی احساسات لري، هغه دغه برخه ده. او د تقدیر تاسو مخکې اشاره وکړه چې تراژیدي لاصلاً د مذهبي مراسمو سرچینه نیسي او تقدیر ته مو اشاره وکړه مجبوریت ته. آیا دا ویلې سو چې د تراژیدي یو خصوصیت دا دی ا د عقل د یوناني تراژیدي ځکه چې ځینې نور یې هم داسې دي چې تقدیر پکې ډېر نقش لري، یعنی دغه قهرمان چې ده له تقدیر سره په ټکر کې دی، د تورو جنگ دی ما به وکړی، د نصیب جنگ دی ورخطا ولاړه یم. دوی تکړه خلک دي خو تقدیر له دوی سره په ټکر کې دی. آیا دغه هم د تراژیدي یو خصوصیت نه دی د یوناني تراژیدي؟ اصلي ټکی هم دغه دی چې قهرمان په داسې یو جنگ کې گیر دی چې د دل وسې پورته دی، د تقدیر کار دی، هغه کار حتمن کیږي، د هغې کار مخنیوی نه کیږي، مګر سره دی چې د هغې کار مخنیوی نه کیږي دی بیا هم مقاومت ورسره کوي، دی بیا هم مبارزه ورسره کوي او د بیا هم ورته ودرېږي. ارسطو د تراژیدي په حصہ کې بشپړې خبرې کړې دي په قدیمه دنیا کې. دی وایي چې دا یو جدي ډرامه ده. له دې جدي نه نو منظور دا دی چې که څوک دغه سیل کوي، ننداره کوي، نو د خندا خبرې نه دي چې ورته وخاندي، بلکې یو قسم د عبرت خبرې دي. د عبرت خبرې دي. له منظور له جديت هم دا دی، منظور له جديت هم دا دی چې عبرت پکې دی. او بل د ارسطو دا خبره ډیره مشهوره ده د تراژیدي په حصہ کې چې یو ډول روحي تسکیه پکې حاصلې شي چې څوک وویني دته یو رواني درس حاصلې شي. دغه درس د څنګه ترشته کوي؟ دا تسکیه څنګه یي؟ تسکیه یا کتارسیس د ارسطو په نظر دا دی چې کله چې انسان د هغو پیښو سره مخ کیږي په ژوند کې چې د هغې په مقابل کې د هیڅ مقاومت نشي کولای، نو ډیر ځله انسان هم د ګناه احساس کوي او هم د ډار احساس کوي. که چیرې مونږ انسان ته د کیسې په شکل د یوې تېرې شوې واقعې په شکل همدغسې پیښې مخ ته کېږدو، نو په حقیقت کې دته مونږ یو وسیله ورکړو
ورکړی ده، یو مثال ورکړی دی چې لتانه مخکې هم دغه سپیخ شوی دي او دغه پیخ مقابل کې دغه کړنې کېدل شي چې یو انسان یې وکي. نو په دې اساس باندې هغه انسان له خپل ویرونه پاکیږي او نفس هغه چمتو کیږي چې تقدیر ورته ټاکلی دي، مګر د تقدیر په مقابل کې د تدبیر نه لاس نه اخلي. استاد منلی دغه ډرامه چې تاسو بیان کړه د اودیپوس په دې کې دغه کریکټر درسته ده چې ځینی مثبت صفاتونه لري مګر یو څه کمزوري هم لري. کېدای شي چې کمزوري وبولو. اول له تقدیر سره جنگ یو څه اضافه غرور هم غواړي غیر طبيعي، خو په هر حال له تقدیر سره جنگ په ټولو مواردو کې ممکن مشکل کاری. یا هغه بلا کې وژله خو بلا و، هغه بل سړی چې سرټمبه و، هغه سړی چې بدمعشي کوي په لاره هغه لمنځوري، نو که هغه سرزوري سړی و دای هم یو څه سرزوري و، هغه لاره نه ورکول او دم خامخه دای نه پریښودو. نو د تراژیدي په حصہ کې دا خبره هم کیږي چې وای دغه تصور چې موجود دی چې د تراژیدي اتل لهر اړخه ډیر لوی سړی دی، ډیر کامل سړی دی، وای دا سم تعبیر نه دی، بلکې یو انسان دی ځینی کمزوري هم لري او بلکې که کمزوري نه لرلای ممکن په دومره بدمرغۍ به نه مبتلا کېدو. په دې سکه تاسو نظر څه دی؟ د تراژیدي اتل انسان دی، نو د انسان ټولې کمزوري پکې دي. اوسات منلای په پاکستان کې یو وخت یو پروفیسور په تراژیدي خبرې کولې، هغه وویل وای ډیر خلک وای چې د حضرت امام حسین تراژیدي دا وای سم خبره نه ده. دو ویل چې تراژیدي اصلا خامخای معنا ده نه ده چې لغم سره تړو، غم اصلي محتوا نه ده. او تاسو چې د امام حسین کیسه تراژیدي غنئ منظور هم ده چې په دې تاکید وکړي چې دا ډېر یو غمجنه واقعه و. هغه پروفیسور دا خبره کوله چې د تراژیدي اتلان خپل ځینې کمزوري لري، د دوی په فکرونو کې، د دوی په خویونو کې ځینې کمزوري، ځینې عیبونه، مثلا تر حد زیات مغروري. درسته ده غرور د انسان لپاره پکار دی، خو کلهشته زیات سي ممکن جنجالونه ورته جوړ کی او دا عیب دی. د اودیپوس پیسې کې هم د شي د اشاره کولای سو. حال دا چې د امام حسین پیسې کې موږ باید دا خبره ونه کو، د کمزوري خبره باید موږ مطرح نه کو. نو که د تراژیدي اتلې غنو نو کمزوري هم باید ورته ومنو. دغه تعبیر دا و دغه پروفیسور. زه فکر کوم چې دلته یو بل تعبیر هم کېدلی شي. د کربلا په پیښه کې امام حسن هغه څه چې کوي هغه د یو هدف په خاطر کوي، د خپل تصمیم نیولای دی، د لپاره بل چا تصمیم نه دی نیولای. د تقدیر دې ته نه دی اړیستلی چې د یزید سره د مقابله وکړي، د عدالت یو تصور دی تاړیستل دی چې باید دغه مقابله وکړي. یعنی دلته د خپل عامل دی. په داسې حال کې په تراژیدي کې اتل په یو ډول باندې محکوم دی، کاغه وغواړي کوونه غواړي دا کار پې کیږي. او استاد منلای په یونانی تمدن کې په فکر کې اصلا تقدیر ډیر لوی نقش لري. علاوه لدی چې په یونانی تراژیدي کې تقدیر اهمیت لري، په ټول یونانی فکر کې تقدیر اهمیت لري. خو تراژیدي له یونانی تمدن وروسته هم و، شکسپیر هم لیکلی دي او په نورو تمدنونو کې به شاید تقدیر عمره اهمیت نه درلود لکه په یونانی تمدن کې چې درلود. نو آیا به د وروسته د تراژیدي په ماهیت کې فرق راغی ځکه چې تمدن بدل شو؟ کله چې تمدن بدل شو ول د تراژیدي اهمیت څو پیړیو د پاره بیخي لمنځه ولاړ. د روم د امپراتورۍ په وخت کې تراژیدي ته دومره توجه نه شوی، په منځنیو پیړیو کې بیا هم تراژیدي ته دومره پام نه دی شوی. یوازې په کلاسیکه دوره کې په 15 او 14 پیړۍ کې او 18 پیړۍ کې خصوصا بیا تراژیدي ته دویم وار توجه شوی ده. او دلته د تراژیدي په برخه کې د تقدیر برخه دومره ډیره مهمه نه ده ګڼل شوی، مګر د عالی احساساتو او خصوصا مثلا د پییر کورنۍ په تراژیدیو کې، د فرانسوي لیکوال پییر کورنۍ په تراژیدیو کې د دوو متقابلو لوړو احساساتو ترمنځ شخړه چې انسان باید د دوی ترمنځ انتخاب وکړي، دا هغه څه چې تراژیدي محور جوړوي.